سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اما بعد، محترمو د شریف پوښتنې او جوابونو د خپرونې ډیر درنو قدرمنو اوریدونکو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. الله تعالی مو کامیابی د دنیا او آخرت تر نصیب که. یو محترم ورور پوښتنه کړې ده، وایي د خاوند او میرمن دپاره د جنسي اړیکو په وخت کې د جامو په مطلق ډول ویستل یعنی بشپړ بربنډېدل څه حکم لري؟ محترم وروره، د حنفي فقې د مخې د خاوند او میرمن دپاره یو بل ته کتل او په بشپړ ډول د جامو ویستل اصلا دا خو جایز دی، مشکل نشته پکښې کې، ځکه د هغوی ترمنځ هیڅ عورت نشته، مګر د اسلام د اخلاقو او آدابو له مخې په بشپړ ډول بربنډېدل، ځان لڅول او د حیواناتو په څیر بې له کومې پرجې یا شړۍ یا کمپلې مباشرت کول دا مکروه تنزیهي دی. مکروه پر دوه قسمه دی، یو تنزیهي مکروه دی، یو تحریمي دی. تحریمي مکروه هغه مکروه ته ویل کېږي چې مطلق حرام هغه کار، هغه خو جلا خبره سوله، مطلق تحریمي خو نه دی. مکروه تنزیهي دی یعنی بد کار دی، ناخوښه کار دی. شرعي ادب دا دی چې دواړه باید تر یوې پرجې لاندې دغه چاره ترسره کړي ترڅو د حیا او عفت پالنه وسي. فتاوی شامی د علامه ابن عابدین رحمت الله تعالی علیه رد المحتار هغه وایي د خاوند او میرمن دپاره جایز دی چې د یو بل ټوله بدن ته وګوري، تر دې چې شرمګاه ته کتل هم روا دي، مګر د ادب خلاف او ناخوښه مکروه دی، ځکه چې دا د هیرېدو ناروغي رامنځته کوي، د هیرېدو د ناروغۍ لامل ګرځي. که چیرې څوک خپل عورت ته وګوري یا د بل چا عورت ته وګوري، دا چیش رامنځته کوي، چیش ناروغي رامنځته کوي، د دغه انسان لپاره هیره ډېره وي، یو شی بې ژر هېرېږي. ځینې خلک وایي زما یېره ډېره ده، یو د هغو څخه دغه دی چې څوک شرمګاه ته د خپل ګوري یا د میرمنې یېره ډېرېږي. کتاب الحذر والاباحت فصل فی النظر واللمس. او همداسې علامه کاسانی په خپل کتاب بدائع و صنایع کې وایي د خاوند دپاره د خپلې ښځې د بدن هر ځای ته کتل مباح دي، روا دي، خو مستحب عمل دا دی، مستحب کار دا دی چې د اړیکې په وخت کې، د کوروالي په وخت کې بشپړ عریان، بشپړ لڅوالی دا باید ونه سي، یو شی باید څوک پر ځان باندې واچوي، ځکه په حدیث شریف کې د دې څخه منع راغلی ده، کتاب الاستحسان کې. او یو بل ور هم دا ډول پوښتنه کړې ده، هغه وایي آیا د میاشتنۍ ناروغۍ یعنی حیض په حالت کې د ښځې سره هر ډول مینه او نزدېوالی حرام دی؟ محترم وروره، د میاشتني حالت په وخت کې یا د حیض په حالت کې کوم وخت چې ښځې ته میاشتنی عادت راسي، نو د حیض په حالت کې د ښځې سره یوازې د جنسي یو ځایوالي یعنی کوروالي جماع کول په مطلق ډول حرام دي، مګر د دې پرته د هغې سره کښېنستل، یو ځای ډوډۍ خوړل او د نامه څخه پورته د بدن د نورو برخو څخه خوند اخیستل او مینه کول په بشپړ ډول باندې جایز او روا دي. د حنفي فقې په نیز د خاوند دپاره د ښځې د نامه څخه تر زنګانه پورې دغه برخې سره پرته د حائله یعنی پرته د پرجې یا جامې د پوستکي لګول دا مکروه دی، خو که د جامې د پاسه څخه وي بیا هیڅ پروا نشته پکښې کې. هدایه کې علامه امام مرغناني صاحب په خپل کتاب هدایه کې وایي د حیض په حالت کې د ښځې سره کوروالی یا جماع یو ځایوالی دا حرام دی، خو د جماع پرته د هغې سره یو ځایوالی مینه کول دا روا دي، مګر دا چې د نامه او زنګانه ترمنځ ځای وي چې د هغه ځای څخه د جامې پرته خوند اخیستل دا منع دی. کتاب الطهارت باب الحیض. او همدا سورة المحتار چې دا زموږ خلک په تاوای شامی هم ورته وایي، هغه وایي د حیض په ورځو کې د ښځې سره په یوه بستر کې څملاستل، پرېوتل او د هغې سره مینه کول دا خو مباح دي، ځکه
رسول اکرم صلی الله علیه و آله وسلم فرمایلی دي وایي هر څه کوي پرته د جماع څخه، جماع مور سره کوي، هغه درته ناروا دي ځکه په قرآن ناروا سوي دي. کتاب الطهارت باب الحیض. او یو بل ورور پوښتنه کړې ده، وایي په اسلام کې د عزل یعنی د حمل د مخنیوي دپاره د اوبو بهر تویول شرعي حکم څه دی؟ محترم وروره، د حنفي فقې د معتمد قول د مخې د حمل او اولاد د مخنیوي دپاره عزل کول یعنی د انزال په وخت کې اوبه د ښځې د رحم څخه بهر غورځول د ځانګړو شرایطو په رڼا کې دا جایز دي، خو د دې کار دپاره د ښځې یعنی د میرمنې اجازه او خوښه شرط چې د هغې به خوښه وي. که چیرې د هغې خوښه نه وه بیا نه ده جایز، ځکه اولاد او جنسي خوند دا د ښځې شرعي حق دی او خاوند نشي کولی د هغې د خوښۍ پرته دا حق ځینې واخلي. البته که په کوم حالت کې د ښځې د روغتیا د خرابوالي جدي خطر وي بیا د هغې د اجازې څخه پرته هم د حمل مخنیوی روا کېږي. که چیرې دې وویل چې یا د حمل مخنیوی باید ونه شي، خو لیکن دې ته حمل خطر وي او دا نه پوهېدل په دا خبره باندې سر نه خلاصاوه، بیا د دې اجازه نه غواړي. زموږ د مذهب کتاب هدایه هغه وایي د میرمنې په اجازه عزل کول مکروه نه دی، جایز دی، ځکه چې حق د هغې دی. کتاب نکاح باب العزل. او بدائع صنایع وایي ازادې ښځې، دا زموږ نن سبا خو منځیانې نسته، ټوله ښځې ازادې دي، وایي ازادې ښځې ته دا حق حاصل دی چې د عزل مخالفت وکړي، درته وایي به چې عزل مه کوه، اوبه بل ځای مه تویوه، باید زه ماشوم پیدا کړم. نو د هغې د اجازې پرته عزل کول یا د ماشوم بندېدل دا مکروه تحریمي دی، ځکه په دې سره د هغې حق ضایع کېږي. کتاب نکاح فصل په احکام نکاح. نو محترم ورونو، دا و د نن ورځې فقط دغه 3 پوښتنې وې. د تعالی جل جلاله مو کامیابي د دنیا او د آخرت در نصیب که. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.